قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې 25مه نیټه ده. د آل انډیا رادیو د لیده زه اسما کاکړ به تاسو ته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټکي: لومړی وزیر ښاغلی مودي وایي لومړیتوب به دې ته ورکړل شي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې هر څوک د کووډ-19 واکسین ترلاسه کولی شي. لومړی وزیر مودي به سبا د بیا ځلې پانګونې 2020 افتتاح کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکا بیرته د نړۍ رهبري کولو ته چمتو ده. د افغانستان په بامیان کې 2 بمي چاودنو لږ تر لږه 14 کسان وژلي. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د بیړنۍ او غیر مشروط اوربند غوښتنه وکړه. د بنګال په خلیج کې نویار طوفان په شدت سره جریان لري. د هندوستان او میانمار ترمنځ د سوداګریزو ګډې کمیټې اومه ناسته ترسره شوه. دواړه خواوې په بېلابېلو دوه اړخیزو مسلو بیاکتنه کوي. هند په افغانستان کې د ټولنې د پرمختیا د لوړې اغیزې پروژې د 4م پړاو پیل اعلان کړ. او وروستی خبر: چین د روغتیا نړیوال سازمان د متخصصینو لپاره د سفر په اړه بحث کوي ترڅو د کووډ-19 اصلي سرچینې وپلټي. او اوس هم بشپړ خبرونه. لومړي وزیر نریندرا مودي ملت ته خبر ورکړ دا به هله ډاډ ترلاسه کړي چې د وګړو لپاره کووډ-19 واکسین به ټول اړین ساینسي معیارونه پوره کړي. هغه ټینګار وکړ لکه څنګه چې د کووډ-19 په وړاندې مبارزه کې د ټول ژوند خوندي کولو باندې تمرکز شوی، لومړیتوب به دا وي چې ډاډ ترلاسه شي چې واکسین ټولو ته رسیږي. هغه وویل په ټولو کچو کې حکومتونه باید په ګډه کار وکړي ترڅو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د واکسین کمپاین آسان، منظم او دوامداره وي. لومړي وزیر ډاډ ورکړی چې حکومت په لیوالتیا سره د کووډ-19 واکسینونو پراختیا ته ګوري. ښاغلي مودي وویل چې حکومت د هند د پراختیا کوونکو او تولید کوونکو، د نړیوال تنظیم کوونکو، د نورو هیوادونو حکومتونو، څو اړخیزو نهادونو او نړیوالو شرکتونو سره د واکسین پراختیا لپاره په تماس کې دی. لومړي وزیر دغه څرګندونې د ویډیو کنفرانس له لارې د ټولو ایالاتو او د اتحادیې د هیوادونو د وزیرانو سره د یوې لوړې کچې غونډې په جریان کې وکړې چې د کووډ-19 ناروغۍ مدیریت حالت او چمتووالي بیاکتنه وکړي او په 8 ایالتونو یې په ځانګړي ټینګار وکړ. دا ایالتونه هریانا، ډیلی، چتیسګړه، کیرلا، مهاراشټرا، راجستان، ګجرات او لویدیځ بنګال دي. لومړي وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې د ګډو هڅو له لارې د ناروغۍ سره مخ دی او د دواړو خواوو د بیارغونې کچه او د مرګ ژوبلې کچه او په هند کې وضعیت د نورو هیوادونو په پرتله ډیر ښه دی. هغه دا هم وویل چې زموږ هدف باید دا وي چې د مړینې کچه له 1% څخه راټیټه کړو. لومړی وزیر نریندرا مودي به سبا د نړۍ د نوي کیدونکې انرژي پانګونې ناستې او ایکسپو یا بیا پانګه اچونه 2020 پرانیزي. دا 3 ورځنۍ ناسته د نوي او نوي کیدونکې انرژي وزارت لخوا تنظیم شوې ده. د بیا پانګونې 2020 موضوع د دوامداره انرژي لیږد لپاره نوښتونه دي. دا به د نوي کیدونکو او راتلونکي انرژي انتخابونو او د تولید کوونکو، پراختیا کوونکو، پانګوالو او نوښتګرو نندارتون کې د 3 ورځو کنفرانس جوړ کړي. تمه کېږي چې د 75,000 څخه د ډیرو نړیوالو وزارتي پلاوي، د 0 څخه د نړۍ د صنعت مشرانو او 50,000 استازي پکې برخه واخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا بیرته د نړۍ رهبري ته چمتو ده، نه له هغه څخه شاتګ ده. په ویلمنګټن ډیلور په وینا کې د خپل بهرني سیاست او ملي امنیت د ټیم معرفي کولو پر مهال جو بایدن د اتحاد د بیا جوړولو او همدارنګه د کورونا وایرس او د اقلیم د بدلون سره مبارزې باندې ټینګار وکړ. هغه وویل د نړۍ مشران متحده ایالاتو ته په تمه دي چې د آرام سمندر اتلانتیک او ټولې نړۍ کې د نړیوال مشر په توګه د هغه تاریخي رول بیا وکاروي.
ایوریل هینز به د ملي استخباراتو لومړۍ ښځینه رئیسه او الجندرو مایورکاس د لاتینیو د کور د امنیت لومړنی رئیس وي. مخکې ښاغلی ډونالډ ټرمپ د لیک د حرکتونو په پیل کولو موافقه کړې وه او ښاغلی بایډن به اوس د پټو استخباراتو یو لنډ معلومات ترلاسه کړي او همدارنګه د ولسمشرۍ د ورځني لنډ خبر ترلاسه کولو ترڅنګ ښاغلی بایډن اوس کولی شي د نړیوال ګواښونو او پرمختګونو په اړه تازه معلوماتو لپاره کلیدي دولتي چارواکو ته لاسرسی ولري. هغه به د میلیونونو ډالر فنډونو ترلاسه کولو لپاره چې د جنوري په 20 به یې لاسته راوړي چمتووالی نیسي. لږ تر لږه 14 کسان مړه او 45 نور ټپیان شوي دي کله چې د افغانستان په مرکزي ولایت بامیان ښار په یوه بازار کې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت په وینا چاودنې په ماښام کې د بازار په ساحه کې شوي دي. د بامیان ولایت امنیه قمندان وویل چې چاودیدونکي توکي د بامیان د سړک په څنګ کې ځای په ځای شوي وو چې د شیعه مذهبو هزارو ډیری کورونه پکې وو. په قربانیانو کې د ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي او 2 د ترافیکو پولیس افسران شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریس له طالبانو سره د دوحې د سولې د خبرو لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې د یو سمدستي غیر مشروط اوربند غوښتنه وکړه. طالبان او افغان حکومت د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دي خو تر دې دمه کوم پرمختګ نه دی اعلان شوی. ښاغلي ګوټریس جنیوا کې د نړیوال مرستندویه کنفرانس ته په حقیقت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پراخه اداري فساد او د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو له امله تماس نیولی و. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل تر څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، حتی هغه دا منلي چې تمویل کوونکي یې د کووډ-19 تر فشار لاندې مرستې کموي. د بنګال په خلیج کې د نیویارک طوفاني څپې نن سهار شدت ورکړ. په چینای کې د MET څانګه وایي چې ټاکل شوې ده د نن ورځې وروسته طوفان نور هم شدت پیدا کړي. اټکل شوی چې د باد سرعت په ساعت کې له 130 څخه تر 140 کیلومتره په ساعت کې لوړ شي. د طوفان تر اغېزې لاندې اټکل شوی چې په تامل ناډو او پوډوچري اوبو ولسوالیو کې به نن ورځ په جلا ځایونو کې خورا دروند باران وشي. لکه څنګه چې د هوایي چارواکو لخوا خبرداری ورکړل شوی د چینای او شاوخوا ښارونو په ګډون به 10 نورې ولسوالۍ به له انبار څخه خورا دروند باران تجربه کړي. دفاعي ځواکونو ټیمونه او شتمنۍ تنظیم کړي تر څو د تامل ناډو او پوډوچري ایالاتونو سره د طوفان پر مهال او وروسته مرستې وکړي. د هند ساحل ساتونکو په ناورین کې د سوداګرو او کب نیولو کښتیو سره مرستې لپاره 4 سمندري ګزمې چمتو کړي دي او 2 چورلکې هم د ژغورنې او مرستې لپاره چمتو دي. د هند او میانمار ترمنځ د سوداګرۍ اوبه ګډه کمیټه اومه ناسته پرون د مجازي حالت له لارې ترسره شوه. دغه ناسته د میانمار د سوداګرۍ وزارت د مرکزي وزیر ښاغلي ډاکټر پیوش ګویل په مشرۍ ترسره شوه. د مشورو په جریان کې دواړو لورو د سوداګرۍ، پانګونې، بانکداري، ارتباطاتو، ظرفیت جوړونې او د سرحدي زیربنا پرمختیا پورې اړوند بېلابېلو 2 اړخیزو مسایلو ته کتنه وکړه. د غونډې په جریان کې ښاغلي ګویل د هند او میانمار ترمنځ قوي کلتوري او سوداګریزې اړیکې روښانه کړې. هغه وویل هند د میانمار سره د هند ملګرتیا ته لومړیتوب ورکوي. همدارنګه هغه د میانمار سره د سوداګرۍ، پانګونې، تیلو ګازو په برخو کې د خپلو څو اړخیزو همکاریو د زیاتولو په برخه کې د هند ژمنه تکرار کړه. هند په افغانستان کې د ټولنې د پرمختیا د لوړې اغیزې پروژې د 4م پړاو پیل اعلان کړ. دا د 80 میلیون ډالرو په ارزښت له 100 څخه ډېرې پروژې په پام کې لري چې هند به یې په افغانستان کې په لاره واچوي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جي شنکر دا خبره په جنیوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې تنظیم شوي کنفرانس کې وکړه.
دغه 2 ورځنی کنفرانس له پرون څخه پیل او د ملګرو ملتونو د افغانستان حکومت او د فنلند حکومت لخوا په ګډه ترسره شو. ډاکټر جیشنکر دا هم اعلان وکړ چې هند په نږدې وختو کې د افغانستان سره شاتوت د بند جوړولو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د کابل ښار 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښلو پاکې اوبه برابرې شي. دا و د دې مهال خبرونه. لومړي وزیر د کووډ-19 پر ضد ګډ عمل لپاره غوښتنه وکړه. لیکنه د خبر شنونکی کوشکرای، ژباړه پښتو څانګه. لومړي وزیر نریندرا مودي د کووډ-19 د مخنیوي، مدیریت او د چمتووالي په اړه بیاکتنې لپاره د ویډیو کنفرانس له لارې د ټولو ایالتونو او د مرکزي حوزې د وزیرانو سره د لوړې کچې غونډې مشري وکړه. په دغه غونډه کې د 8 ایالتونو باندې ځانګړی ټینګار وکړ. دا ایالتونه هریانا، ډیلی، چتیسګړه، کیرلا، مهاراشټرا، راجستان، ګجرات او لویدیځ بنګال دي. د غونډې په جریان کې د کووډ-19 واکسین د جوړولو، توزیع او د ادارې په مسلو باندې هم خبرې وشوې. لومړي وزیر یادونه وکړه چې هند د ګډو هڅو له لارې د ناروغۍ پر ضد مبارزه کړې ده. د بیا رغونې او د مړینې کچې له مخه هند وضعیت د نورو هیوادونو په پرتله ښه دی. هغه د تشخیصولو او د درملنې شبکې د پراختیا په اړه خبرې کولو سره وویل چې د پی ایم پاملرنې فنډ باندې ځانګړی ټینګار د وینټیلیټرونو برابر کولو لپاره دی. هغه زیاته کړه چې هڅې روانې دي ترڅو د طبي کالجونه او ولسي روغتونونه د اکسیجن تولید په شرایطو خودکفا شي او خبر یې ورکړ چې له 160 څخه ډیر د اکسیجن جوړولو پروسه روانه ده. د دې په بیانولو سره چې دا مهمه ده پوه شي خلکو څنګه د وبا په وړاندې غبرګون ښودلی. لومړي وزیر مودي وویل چې دا په 4 مرحلو کې ویشلی شي. لومړی پړاو د ویرې وو کله چې خلک ډیر ویرېدل. دوهم پړاو کې د ویروس په اړه شکونه راپورته شول کله چې ډیری خلکو د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه وکړه. درېیمه مرحله د منلو وه کله چې خلک د ویروس په اړه ډیر جدي شول او لا ډیر بیداري یې وښوده او په 4مه مرحله کې د بیا رغېدو کچې ډیرېدو سره خلکو د ویروس څخه د خوندیتوب غلط تصور رامنځته کړی. په دې توګه د غفلت پیښې زیاتې شوې. لومړي وزیر ټینګار وکړ چې په دې 4م پړاو کې د ویروس د جديتوب په اړه د پوهاوي لوړول خورا مهم دي. هغه یادونه وکړه چې په نورو هیوادونو کې د ناروغۍ خپرېدنه چې مخکې کم شوې وه بیا مخ په زیاتېدو ده. همدارنګه بیا خپرېدنه د هند په څو ایالتونو کې هم لیدل کېږي چې د ادارې لخوا لا ډیر جديتوب ښودلو او احتیاط نیولو ته اشاره کوي. ښاغلي مودي وویل چې د RT-PCR تشخیصونو زیاتول ضروري دي. د ناروغانو غوره څارنه کول په ځانګړې توګه د هغو چې د کور په انزوا کې دي په کلي او په ټولنیزې کچې روغتونونه په ښه ډول مجهز کول او د ویروس څخه خوندیتوب لپاره د پوهاوي کمپاینونه پر مخ وړل مهم شوي دي. ښاغلي مودي زیاته کړه چې زموږ هدف باید دا وي چې د مړینې کچه له 1% څخه ټیټه شي. لومړي وزیر ډاډ ورکړ چې حکومت د واکسینونو د رامنځته کولو د هڅې په پرمختګ باندې له نږدې څارنه کوي او حکومت د هند د واکسین جوړونکو او تولید کوونکو سره د نړیوالو تنظیم کوونکو، د نورو هیوادونو حکومتونو او څو اړخیزو بنسټونو او نړیوالو شرکتونو سره په تماس کې دی. هغه ټینګار وکړ لکه څنګه چې د کووډ پر وړاندې مبارزه کې د ټول ژوند خوندي کولو باندې تمرکز شوی، په همدې توګه لومړیتوب به دا وي چې واکسین هر چاته برابر شي. حکومتونه باید په ټوله کچه په ګډه کار وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د واکسین کولو هڅه په څو اړخیزه او دوامداره ډول ګټه ترلاسه کړي. لومړي وزیر مودي وویل چې د واکسین کولو لومړیتوب د ایالاتو سره په سلا مشوره کې نیول کېږي. له ایالاتو سره د اضافي یخ زیرمې ته اړتیاو په اړه هم بحث شوی. هغه د ښه پایلو لپاره د وزیرانو څخه وغوښتل چې د ایالت په کچه رهبري کمیټې او د ولایت او ولسوالیو په کچه کاري ځواک منظم څارنه وکړي. لومړي وزیر وویل چې تیرې تجربې راته وایي څنګه د واکسینونو په اړه څو انګازه او افوا خپرېږي.
کیدای شي چې د واکسین د ناببرو تاثیراتو په اړه افوا خپره شي. هغه ټینګار وکړ چې د دغه ډول حدسو مخنیوی باید د مدني ټولنې د NCC او NSS زده کوونکو او رسنیو په شمول د هرې ممکنه مرستې په کارولو سره د لوی پوهاوي خپرولو له لارې وشي. د ایالتونو وزیرانو د لومړي وزیر مودي د مشرتوب ستاینه وکړه او د مرکزی حکومت څخه یې په ولایتونو کې د روغتیا جوړښتونو په پراخ او قوي کولو کې د لازمي مرستې برابرولو لپاره مننه وکړه. دوی د خپلو ایالتونو کې د ځمکني وضعیت مفصل معلومات وړاندې کړل. د قضیو د زیاتوالي په اړه هم معلومات ورکړل. دوی د کوویډ وروسته د پیچلتیاوو د تشخیص ډیروالي لپاره اخیستل شوي اقداماتو په ایالتي پولو باندې د ناروغۍ د تشخیص لپاره پیل شوي ګامونو، د کور څخه کور ته ترسره کېدو د تشخیص او همداسې نور د ناروغۍ د مخنیوي پر تدابیرو باندې خبرې وکړې. دوی د واکسین کمپاین په اړه هم بحث وکړ او خپل نظرونه یې څرګند کړل.